نو زه دا درته وایم چې دا د الله تعالی د قرب میاشت ده، د نزدېکت میاشت ده، او دې میاشت کې الله تعالی بندگانو ته دعاګانې ورقبلوي. که تاسو د یو بزرګ د خولې څه واورئ چې پر هغه بزرګ باندې ستاسو عقیده او یقین جوړي، که هغه درته وایي چې په دې وخت کې یو خاص وخت در وښي چې ما ته الله تعالی دا راښولی دي، ما ته الله تعالی دا الهام کړی دی چې دغه وخت د دعا د قبلېدو دی، بیا به په څومره عاجزي باندې ته په هغه وخت کې دعا غواړې. ځکه هغه بزرګ تا ته ویلي دي، هغه بزرګ درته ویلي دي چې ما ته الله راښولی دی دا وخت. د ټولو بزرګانو بزرګ پیغمبر علیه السلام دی، د ټولو اولیاء او ولی پیغمبر علیه السلام دی، د ټولو انبیاء او نبی پیغمبر علیه السلام دی. زموږ د عقیده ده چې بعد از خدا بزرگ توی در خدای را لاندې اولنی بزرگ ذات د پیغمبر علیه السلام دی. هغوی دا وایي چې لکل عبد دعوة مستجابة فی کل یوم و لیلة، یعنی فی رمضان. په دې ورځو شپو کې په دې روژه ماتو پیشلمي کې پیغمبر علیه السلام دا وایي چې دا بنده د فاره دعا ده او الله تعالی د بنده دعا قبلوي. ځکه دې شپو کې چې د پیشلمي زمانه راورسېږي، الله تعالی په خپله د سما او دنیا ته راس، نو الله تعالی پر دې بنده باندې غږ کوي هل من سائل فاعطي، ایا ستا یو سوال کوونکی چې زه هغې ته څه ورکړمه؟ آیا ستا یو حاجت غوښتونکی چې زه د هغې حاجت او ضرورت ورپوره کړمه؟ آیا ستا یو مشکل لرې کېدونکی غوښتونکی چې زه د هغې مشکل ور لرې کړمه؟ آیا ستا یو رزق طلبونکی چې زه د هغې په رزق کې اضافه ور وکړمه؟ ځکه دا میاشت ده د الله تعالی د طرفه د انسان دپاره د دعاګانو میاشت ده. د روژه مات پر وخت باندې دعاګانې کول، د خدای په خاطر د دې میاشتې شپې ډېرې برکت والا شپې دي، د دې شپې مزایه کول، د دې شپې په عبادت تیرول او د دې شپې په دعا تیرول. کوم عبادت او دعا په وس کې نه، د خدای په خاطر په خوب کې تیرول. خوب هم الله په عبادت کې د شماري، پر خرافاتو، پر عبثیاتو، پر بیکار اعمالو د دې شپې نه ضایع کول. تیره جمعه کې ما دا خبره کړې وه چې الله تعالی وایي دا میاشت د رحمت ده. زموږ کم نصیبه ځوانانې بدبخته بعضې ځوانانې په الله قسم د الله د لعنت میاشته جوړه کړي. هغې په شپو کې داسې اعمال کوي، هغه ټوله شپه پر کرمبوډ باندې تیروي، هغه ټوله شپه پر پتو باندې تیروي، هغه ټوله شپه پر لهو لعب باندې تیروي، هغه ټوله شپه پر داسې خرافاتو باندې تیروي چې د هغې په خاطر باندې هغه د رحمت شپه د اسمانه سه پر خلکو ملایکې رحمتونه راوړي، پر هغه بدنصیبه لعنتونه راوړي. د خلکو پر کورو باندې د رحمت فرشتې وزر غوړوي، د هغې پر کور بدبخته باندې د لعنت باران راوړي. نو ځکه دا میاشته د عبادت میاشته ده. په دې میاشته کې الله تعالی انسانان د جهنم څخه آزادوي. ستاسو څه خیال دی چې زما او ستا کور ته یو څوک راسي، هغې زما او ستا د کور ټوله ورځ خدمت وکړي او په روزانه باندې مې راوستلی هغه ټوله ورځ محنت وکړي، او چې مازدیګر کله رخصتیږي د انسان ضمیر دا اجازه نه ورکوي چې هغه بغیر د مزدورۍ او بغیر د عوضه رخصت کړي. ما او تا ته دا خوند نه راکوي چې هغې ټوله ورځ ولمر ته وواله، هغې ټوله ورځ بیلچه وچلوله، هغې ټوله ورځ ما او ستا د کور خدمت وکړي او مازدیګر یې ما او تا د کور صدقې رخصت کو. دا د یو انسان ضمیر دا نه برداشت شي. حالانکه په انسان کې سستا، انسان د بخله ډک دی، انسان د حرصه ډک دی، انسان د دنیا د محبته ډک دی، انسان د دنیا د خامیانو ډک دی. چې یو بنده د خپل رب خدمت ټوله ورځ وکړي، چې رب ورته وایي چې نن به زما دپاره ستا روژه وي او دی ټوله ورځ په روژه کې تېره کړي. رب ورته وایي نن به ورځ په تنده تېروي، دی وایي یا الله قبوله مې د تنده د که هر څه ده. رب ورته وایي نن به ټوله ورځ په پابندي کې تېروي، دی وایي یا الله پابندي مې قبوله ده. چې دی ټوله ورځ په تنده، په لوږه، په پابندي کې قبوله کړي او مازدیګر د وخت پرسي. ستاسو څه خیال دی الله تعالی به سړی دغسې رخصتوي؟ نو ځکه پر هر روژه مات د انسانانو دپاره د جهنم څخه ازادۍ راځي، او ډېر انسانان د جهنم څخه بې شماره انسانان په احادیثو کې د جهنم څخه ازادېږي. او چې بیا کله د روژې د ورځې جمعه راسي او د جمعې په مازدیګر بیا دومره انسانان الله د جهنم څخه ازادوي لکه په ټوله روژه کې چې الله تعالی په دې تیرو څونه روژو کې الله آزاد کړي دي.